د ولسونو مسؤلیت او دوی ته د ښه امنیت راوستل جهاد دی. نو زموږ دا وظیفه ده انشاءالله اوس هم دا موږ ته دغه رقم رامعلومېږي لکه هغه 20 کلن جهاد چې تېر سوی دی اوس هم دا موږ دا جهاد بولو. امنیتي منصوبین شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو د خوندي او مسؤون امنیت په موخه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي او دا هلې ځلې خپل ویاړ بولي. دې ساحه کې 100% امنیت ده او هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د دې وطن امنیت خرابه کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې مقصد خلکو امنیت ګډوډ کړي. ولسونه هم د امنیتي ځواکونو له کړنو او ستړیاو قدرداني کوي او د ښه امنیتي وضعیت په اړه خوښ او راضی ښکاري. شکر الحمدلله وضعیت امنیتی ما بسیار خوب است. در شهر کابل مجاهدین صاحبان ما بسیار راضی هستیم. یک وقت در اینجا که بود باور کنین بسیار رابندی بود، حتی ما نمیتونستیم که از اینجا تیر شویم. تلاشی ها خوب شده، دیگر راه بند نمیشه، تو یک مقام که تیر میشه مثلا دولت سابق برشان خط سیر میگرفت، راه طولانی میشد، یک مقام وقتی که تیر میشد. فضل خدا که او گپا از او گپا بیغم هستیم و فعلا شهر یک حالت بسیار نرمال قرار داره و مردم راضی هستیم از این حالت.